نظم دے بے یار اختر منم چې څنګه کې جنت برابر هیڅ هم نو چې بې له یار او قسم د اختر هیڅ هم نو د خپل ارمان د بسترې د پاسه کېناستما ما خپل لوېدلی وجود خپل غېږ کې ونیولو ساه مې دانه دانه د میز د پاسه کېښودله پوښتنې اوښکې مې کړې جمع د فطرت لمن کې هرې سلګۍ ته مې لاسونه په خوله کېښودلو ما هره کرکه د وجود په شور کې ورکه کړله او ما هره څړیکه د خپل ذات له شوره سپکه کړله که حوصلو ته د غمونو لښکر هیڅ هم نه چې بې له یار او قسم د اختر هیڅ هم نه تنهایی دومره چې وجود مې حرکت نه کوو اطمینان دغه و چې شکر چې وجود لرمه وسوسه دغه و چې ساه اخلم که نه اخلمه یقین مې دغه و چې بله سهاره مې نه ونو مجبورا مې د رنګونو لفافه خلاصه کړه ځان مې د ځان په شانې جوړ کړلو په خپلو ګوتو بیا مې د ځان سره در ځان تر څنګه ودرولو خو تنهایۍ ته د دروغو باور هیڅ هم نه و چې بې له یار او قسم د اختر هیڅ هم نه بې له ارمانه راته هیڅ چا غاړه رانه کړله او بې له نه مه چا په دواړه مخه ښکل نه کړمه نه څوک خواره واره لاسونو په مستۍ راغلل نه چا تپوس د خپل بیمار وکړو چې څنګه به وي نه چا زما په شان ارمان د ملاقات وکړو نه چا افسوس د چا د دید زمانه زیات وکړو نه چا ذره ذره راټول غېږه کې ونیولم نه چا ذره ذره راټول غېږه کې ونیولم نه چا احساس د خوشحالۍ او سوکالۍ راکړو په بې وفا د دې خبرو اثر هیڅ هم نه چې بې له یار او قسم د اختر هیڅ هم نه په دغه ورځ د انتظار کیفیت بل شانتي و په دغه ورځ د هر بیمار کیفیت بل شانتي و په دغه ورځ ما لمحه لمحه قیامت لیدلو هر یو پر هر مې څه ناکاره اوازونه کول ما خپل جنون ته او دا ستا جبهو ته ډېر وژړل بیا له ناکامه د خپل ځان په غېږ کې سملاستمه ځان ته مې خپله د لاسه ورکړله غلی شومه بلاله هغې بې وفا ته خبر هیڅ هم نه و چې بې له یار او قسم د اختر هیڅ هم نه و